السلام علیکم جهانگیر صاحب. وعلیکم سلام. خیر ده جهانگیر صاحب څنګه له خیر برابر والله مو خو بس چې کوم دی جهانگیر صاحب وفات شوی دی دا پروپاګاندا کوم روانه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د 3 ورځو نه چې کومه یو پروپاګاندا یا یو وفات چې کومه روانه ده چې یاره د پښتو د ډرامو یو مشهور اداکار جهانګیر خان چې کوم دی وفات شوی دی نو د هغه نمبر چې کوم دی یو ملګري راکړی دی نن به د هغه سره په کال باندې خبرې کوو. اوس ورته چې کوم دی نمبر میلاوهو چې یاره آیا ژوندی دی مړ دی که مړ جو نه بچو دی که ژوندی جو زموږ سره به په کال خبرې کوو. نو کوشش وکړو چې ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ چې د هغه د خولې څه بیان دی هغه څه وایي دا په کوم هسپتال کې دا څه چلولی شوی و. نو بس ټایم ډېر نه اخلم هغه ته دا د کال میلاوو چې یاره جهانګیر صاحب د خپلې خولې الفاظ څه وایي چې یاره دا څه شو دي. تاسو رینګ چې کوم دی کتی شئ اورېدی شئ. اوس به ورته رینګ روان شي. السلام علیکم جهانګیر صاحب. وعلیکم سلام. خیر ده جهانگیر صاحب څنګه له خیر برابر والله مو خو بس چې کوم دی جهانگیر صاحب وفات شوی دی دا پروپاګاندا کومه روانه ده. نه بچو دا ته خو پته ورکړه بیمار وم او اوس راغلی نو سیري مو کوله دا پرنګ وکړه چې یاره خلک په سوشل میډیا باندې دا وي نو دا خو څه نوې خبره نه ده. نن 3 کاله مخکې دې خلکو زه وجلو د خپلو لایکونو لپاره د خپل پیج مخکې کولو لپاره دا تاسو له څه چل شوی و کوم هسپتال کې اوس دا ټایم په کوم ځای کې زموږ د کتونکو دا ویډیو دا ټایم سټارټ ته نو زه یم چې تاسو ته په خپله خوله باندې ووایئ چې دا څه چل شوی و اوس نن سبا کوم ځای کې حالات هم څنګه دي. بچه صاحب بیمار شوی خو هسې لږ غوندې بیمار وم خو مړ نه یم دا ټایم زه په لاهور کې یم. دا ټایم لاهور کې خپلو بچو سره یم لاهور کې بلکل ټیک ټاک یم. ښه جي ښه مسله نشته چې باچا صاحب ستا ډېره مهرباني. ډېره مننه وخت هم ډېر نه لم چونکې ویډیو سټارټ ته کتونکو ډېره مننه جهانګیر صاحب الله دې صحت درکړي موږ به ته دوا کوو انشاءالله. ښه ټول مینوال چې ستاسو څومره مینوال دی به ته دوا کوي. ډېره مننه کتونکو دا تاسو واورېدو چې یاره جهانګیر صاحب د خپلې خولې نه چې کوم دی څه وویل. څنګه چې تاسو ته پته نن سبا دا یو ټرینډ روان دی چې یاره دا ټرینډ خلکو روان کړی دی چې یاره راشه جهانګیر صاحب ته زه کال کوم او هغه د خپلې خولې نه چې کوم دی څه به وایي د هغه د خولې الفاظ څه دي چې یاره تاسو واورئ. څنګه چې ما په تېره ویډیو کې چې یاره چې کوم دی بلکل بیماري راځي په هر انسان باندې د زړه بیماري ورته راغلې وه یا وغیره هارټ اټیک هر څه چې وو نو په هسپتال کې وو د اسلام آباد هسپتال یا پېښور وغیره چې په هر هسپتال کې وو او دا ټایم چې اوس کوم دی بلکل دا خبره خو ټیک ده چې یاره په لاهور کې دی ځکه چې هغه رهایش په لاهور کې دی د خپلې ښځې خپلو بچو سره. نو ډېر ملګري چې کوم دی هغه ته لګیا دي چې یاره دا معاشره داسې کله د دا چلو کو د داسې چلو کو. نو ټولو ملګرو زموږ درخواست دی چې یاره دا پروپاګاندا چې کوم دی کوم جیم خپله دا ویډیو د کړي چې یاره هغه مړ دی جنازې څه ټایم د څنګه چې ما په تېرې ویډیو کې ښه پوره تفصیل ستاسو سره شیر کړی. نو ټول ملګرو درخواست دی چې ملګرو کوشش وکړو چې هغه ویډیو تاسو کوم دی ایډیټ کړئ یا ډیلیټ کړئ چې یاره هغه په خپله باندې چې کوم دی لایف څه نه دی راغلی خو نور د ډرامو څومره اداکاران دي نو هغوی چې کوم دی راغلي دي او خبرې د هغه په باره کې کړي دي چې یاره ژوندی دی او دا ټایم په لاهور کې دی راځي به واپس شوټینګ دی وغیره. نو ملګرو دا چې کوم دی نننۍ ویډیو وه که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ ملګرو او چینل سبسکرایب